غزل دی چې وفا به د الزام شي په باور به د بدنام کی دا جنگ که د وطن وي په سنگر به د بدنام کی دا لویه لویه ګیره اوږدې زلفې تر اوږو دا څه کوي په سنت د پیغمبر به د بدنام کی او مننه او دا لویه لویه ګیره اوږدې زلفې تر اوږو دا څه کوي په سنت د پیغمبر به د بدنام کی او دلته د پښتون د یووالي خبره مکوه کابل به د غدار شي پیښور به د بدنام کی مننه او په خپلو مدنیاتو هڅه مکه وقلار شه په خپلو مدنیاتو هڅه مکه وقلار شه دا غرونه به د دوړه شي نختر به د بدنام کی او کته د پاکستان پولیس سرات پال کول غواړي اٹک پولو کته د پاکستان پولیس سرات پار کول غواړي شامله به دهشتګرد شي صادر به د بدنام کی او دلته کې وسلې خرڅوته ولي والله دلته کې وسلې خرڅوا ته ولي والله دلته مینا مکو په دلبر به د بدنام کی او دلته چر سوچ د ترقې او نکړې وورا دلته چر سوچ د ترقې او نکړې وورا کالدار به د ملک یو ډالر به د بدنام کی پتا خو یې پرزو نشي الوت دلته چر سوچ د ترقې او نکړې وورا کالدار به د ملک یو ډالر به د بدنام کی پتا خو یې پرزو نشي الوت د غرونو بازا ټپوس ک در ختی نشي وزر به د بدنام کی او خادمه زبردست یا مننه او خادمه پکار نه د چې دا پیغلی کلتور شي خادمه پکار نه دا چې دا پیغلی کلتور شي دا هغه وخت خو نه دی په ګودر به د بدنام کی وایا مننه زبردست یار زبردست یو شعر د بل نه خپلو لګولیا بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو موجود یم د ایم آی ټی 1 ما محمد اسماعیل شاوان همدرد ما راغله ما پروګرام د ادب لالونو کې مردان د بسنګر ته حادم حسین حادم صاحب را سره ناشته خغې نه بم مرکه ریکارډ کوم جون بتر ناخله ما د غشان کلام بتر ناخله ما نو ورزم ما غیلا بلا تاخير چ کم دینو دا غینا جون چ کم دی اخله ما پروګرام ته ریکارډ کوم سٹارټ بچ کم دی یو وړکو د غزل نواله ما حمزه بابا وی وټینګ په واده نشو داسه چل دی او پیغله پښتنه نشو داسه چل دی تم مهرونه د مهامونو یې وسوځي ډیونه نشوي داسه چل دی او تا خو د وختونو پروا نه کړله لاړې راستنه نشوي داسه چل دی او ټنډه د حمزه د قسمت غوټه ده مړ شو ته خوره نشوي داسه چل دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه او ډیر شکریا چې تر دې ځای راورسېدې او زموږ پروګرام اخلي ریکارډ کوي او نور ملګرو ته مینوال ته خې یو جهان مننه حادم حسین صاحب کتون کی بتا سګوري جون را سره په یو الفاظو کې شریک کې چای ته پته ولګي چیرې په مردان د بسنګر کې د ادب غړ حادم حسین خادم صاحب سو زما خپل نوم خادم حسین دی تخلص می خادم خپل نوم نه نیم را کټ کړی دی ورله مې خې دی د محب باندې مردان سره تعلق ساتم او د فن او دغه ادب کې تقریبا 15-16 سال شو چې دې کې لګیا خپل حل زلې کو او بدغه وړغون تک جون دی او بس روان دی باقي جون خولې دی ها شعر او شاعري ته کله راغلی یره تقریبا په 2006 کې دومره وخت یو شتر دی هدا په لګیای او نظمونو او غزلونو دواړه لیکي نظم او غزل دواړه لیکو خاصومره به ملي ډیر به تر اوسه پورې یره تقریبا ډیر زیات دی ما خو حساب چاته نه دی کړی کتابي شکل کې خونه کاپي نن سبا ما په خیال د کتاب ضرورت هم نشته نن سبا دا میډیا او د زونه دي چې کتاب نه زیات داخله ګوري نو اراده خو مولا په حل نشته فیسبوک پیج باندې چله فیسبوک پیج باندې شته او دا ملګری راکړي منم غریب یم خو ډیر سدي چشتر اثر منم غریب یم خو ډیر سدي چشتر اثر د مینې زړه لرم او خلو یسینه را سره کدا ستا مینه د پیسو وی کاسره نشته دی ک په غیرت وی زور ګورم رازر سره مننه او ستا په تاریخ کې بلومبه د بچا خان اسم وی ستا په تاریخ کې بلومبه د بچا خان اسم وی کوم کې ځان ګوره کابل مو ادیره را سره او مولا مننه او ستا په تاریخ کې بلومبه د بچا خان اسم وی کوم کې ځان ګوره کابل مو ادیره را سره مولا د دغه خوب تعبیر وای سدي پکې مولا د دغه خوب تعبیر وای سدي پکې سپینه سپوږمۍ و په سنگل باندې پرتا را سره مننه مولا د دغه خوب تعبیر وای سدي پکې سپینه سپوږمۍ و په سنگل باندې پرتا را سره د خدای کرم دی چې حجونه خو به شمار کوم
د خدای کرم دی چې حجونه ښه بې شماره کوم اوس هم مطاف کې یم په کور کې د کعبه را سره وایا او مننه د خدای کرم دی چې حجونه ښه بې شماره کوم اوس هم مطاف کې یم په کور کې د کعبه را سره او خپې مې زما د مینې په طوفان کې حال صدا رنګ دی زما د مینې په طوفان کې حال صدا رنګ دی خپې مې ازغنې دي په لاسو کې ډیوه را سره خادم د دې کوڅې خادم دی نور بچرته کسی خادم د دې کوڅې خادم دی نور بچرته کسی پلار ته وایي چې ودی کې رشتہ را سره زبردست کتونکو دا خادم حسین خادم صاحب حقیقت ته چې یو شعر د بل شعر خپلو او ډېر خپل له بل لهجه مو ډېر خمه تاسو شیرینی و پکې ډېر زیاته مهرباني خادم حسین خادم صاحب قدرمن